یو انسان ممکن ما کې تقوا راشي الله دې موږ تاسو ټول کې صحیح تقوا پیدا کړي دا تقوا چې د خواري غواړي چې لږ احتیاط وکړي نن به چې لږ دا په یو ورځ نه راځي نن به چې لږ احتیاط وکړي نن به فضول خبرې نه کوم نن به فضول مجلس ته نظم یاره دغه خلکو سره چې کېرم ډېر ګډوډ خبرې کوي پوچ مجلس ته غلط دینه به نن ځان کنټرول کړي دغه رنګ یو بل ګناه د عینه به ځان کنټرول کړي سبا به لږ بیا نور بل ورځ میاش چې تیریږي انشاءالله ستا کیفیت به ډېره تبدیلي به راغلي الحمدلله دا په طریقه لږ لږ کېږي په ترتیب باندې دا کار کېږي د انسان د زړه بیا رڼا شي الحمدلله یو نورانیت پکې پیدا شي بیا داسې واجبه کیفیت جوړ شي چې خود به ګناه پتا بده لګېږي ګناه به در باندې بده لګي د ګناه نه به نفرت او هر نیکي به پتا خوږه لګېږي بلکې دا لا څه کې چې بل کس یو نیک عمل کوي تاله به دام خوند درکوي یو کس تلاوت باندې ویني ستاړه به خوشحاله شي لکه قرآن ته ناست دی ګورئ یو کس ګوري چې ښایسته مونځ کوي دا به تاله مزه درکوي یو کس چې ګوري چې هغه یو بل نیک عمل کوي تاله به مزه درکوي دا هغه تعلق د الله رب العالمین سره ستا ورو مضبوطېږي کنیکشن مزیدار دی او چې ګناه کېږي ته به خفه کېږي ګناه کېږي زړه دې پریشانه کېږي چې زما د رب حکم ولې ماتېږي زما د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ولې ماتېږي ته به بیا په دې باندې خفه کېږي نو زموږ په دې زړه کې چې نن دا په ګناه خفګان نه راځي او دا په نیکو نه خوشحالېږو دا زما محترمونو زموږ بدبختي ده ځکه د الله نبی دا علامه ذکر کړې وي د نیکۍ علامه دا ده چې اذا سرتک حسنتک چې ستا نیکي تا خوشحاله کي او ستا بدي او ګناه تا خفه کي ګناه ته نه وشي او ته خفه شې زړه دې خفه شي ولې مې دا کار نو دا اصل کې د نیکۍ معیار دی دا اصل کې د تقوا سبب دی زما محترم ورونو